درنو دوستانو بیا هم سلامونه. امید مې دی چې تاسو زموږ نور کلاسونه بیا هم تعقیب کړي وي او زموږ شپږم کلاس ته ښه راغلاست. Other sound of part A. دوستانو په دې درس کې نن پر دې باندې بحث کوو چې د ای توري د ای توري دا څه ډول اواز لري. ګورئ دوستانو، کله چې موږ وړاندې په تاسو خپله پېژنئ چې مثلا د ای توري چې دی دا اواز لرونکی دی. که چیرې تر دې وروسته یو بې اوازه توري راځي، که څه هم موږ مخکې ویلو چې دا د اواز ورکوي د خو دلته که چیرې تر دې وروسته یو توري بې اواز، البته بې اواز لرونکی غیر اواز لرونکی توري تر دې وروسته په یو جمله کې راځي، نو دا څه کېږي، د ای توري چې دی دا ښکته ځي. لکه د بیلګې په توګه په دې سر ته ورته ګوري، لکه نیم، دا نام نه ویل کېږي، نام، نیم، پیج، میټ، میک، کیمرا، پیک، ټیک، پیس، ریر، هیټ او همداسې نور. دا یوه برخه سوده. بله برخه که چیرې د ای مخته ډبل ال راځي، دا بیا څه شي ویل کېږي؟ لوړ ویل کېږي. لکه موږ چې وړاندې ویل لکه آل، بال، کال، مال. ګورئ دا بیل کیل نه ویل کېږي. بال، کال، مال، فال، تال، حال، وال، سمال، انسټال، آل. دا د ای په اړه باندې څه نور معلومات وه. ما که څه هم وړاندې تاسو ته ویلي وو چې دا هر حروف بیا ډېر اوازونه بدلي، ځان ته قانون لري په بېلابېلو برخو کې. خو بیا هم که نور څه وه، موږ به انشاءالله پر هغه اړه باندې بحث درته کوو نور ځایونه. اوس بل قانون دا دی، وایي که چیرې ای د یوې جملې په پای کې راسي، مثلا هغه جمله بیا هم لوړه ویل کېږي، یعنې هغه بیا هم د ای اواز چې شي دی ویل کېږي. لکه امریکا، کاناډا، پاستا، ډیټا، آسیا، روسیا یا روشیا، پاندا، انډیا، چاینا، هندیا، دا یا هوندا. دا یې بېله برخه ده. بیا وایي قانون وایي که چیرې د ای وروسته آر راسي، بیا هم دا چې ویل کېږي لوړ ویل کېږي، یعنې لوړې خواته ښکته نه راځي. د بېلګې په توګه لکه مارک، مارکیټ، ډارک، کار، جار، پار، فارمر، بارک، وار، هارت، بار. دا و د دې په اړه باندې دوستانو څو نور معلومات او د دې اوازونه. نو تاسو یې راسره تکرار کړئ. زه به بیا هم تاسو ته وروسته یو ځل بیا تشریح کړم، یو ځل یې تاسو راته تکرار کړئ. آفرین دوستانو، زه ډاډه یم چې تاسو به ډېر ښه تکرار کړي. بیا یې هم د ځان سره تکرار کړئ، بیا یې هم د ځان سره تکرار کړئ، بیا ورته غوږ شئ. ګورئ دوستانو، کله چې د ای مخې ته یو غیر اواز لرونکی توري راځي، موږ 5 اواز لرونکي توري لرو. له هغو پرته لکه اوس ام، جي، ډي، کا، ام یا داسې نور. دا که چیرې تر دې وروسته راځي، نو دا توري چې دی د ای توري دا ښکته کشېږي. که څه هم د دې اواز موږ مخکې ویلي وو. ورته ګورئ، نیم، پیج، میټ، میک، کیمرا، پیک، ټیک، پیس، ریرر، هیټ او همداسې نور. اوس بیا بل قانون دا دی، وایي که چیرې د
ای مخ ته ډبل ال راځي نو موږ به دا څه وایو دا بل وړ وایو. دا د الفابیت یا د انګلیسي قانون دی. موږ به دا وایو که چیرې ډبل ال د ای مخ ته راځي لکه آل، بال، کال، مال، پال، تال، حال، وال، سمال، انسټال، آل. بل قانون بیا دا دی وایي که چیرې یوه ای د یوې جملې په پای کې راځي هغه هم لوړه ویل کېږي. تلفظ یې په داسې ډول باندې دی لکه امریکا، کاناډا، پاستا، ډیټا، آسیا، روسیا، پانډا او همداسې نور. او بل قانون دا دی د ای په اړه باندې وایي که چیرې دا تر آر وروسته راځي بیا هم دا لوړه ویل کېږي لکه مارک، مارکیټ، ډارک، کار، جار، پار او همداسې نور. نو دوستانو دا و زموږ د نننۍ ورځې درس یا آدر ساوند د ای په اړه باندې. تاسو دا د ځان سره تکرار کړئ، ویلي کړئ، نور مثالونه د ځان سره راوړئ. ما ته راکړئ اجازه. تاسو چې هر چیرې یاست روغ او نیکمرغه اوسئ.